الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د هدیه خیر بنسټ درنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سخرود ولسوالۍ ته راغلي یاست چې دلته هم یو بېوزله او فقیر او ناچاره کورنۍ ژوند کوي. غواړم دغه کورنۍ سره د نږدې نه خبرې وکړم چې دوی د ژوند کومو ستونزو سره مخ دي او زموږ سره پاتې شئ. خپرونه تر پایه پورې وګورئ. سلام علیکم خورجانې. وعلیکم سلام. ګرانو هیوادوالو، تاسو ګورئ چې زه د دغه خورجانې تر څنګ ناسته یم او چې دلته هم یو دوه ګلالي ماشومان او ښایسته ماشومان ناست دي چې دغه ګلالي ماشومان دواړه سترګو باندې معذور دي او غواړم چې دغه خورجانې نه پوښتنه وکړم چې دوی د پیدایښت نه داسې دي او که اوس داسې شوي دي. نه خوارک ششمه میشین بعد از اون میشین پیدایش صحیح میباشین باز که ششمه میشین یا معذور میشین رفتم نمیتونین شیشتم نمیتونین یا مشکلاتشان زیاد است که بابیشان پلی پاپور سودا میکنه و دیگه مشکلات 6 تا دخترم از بچه ندارم دیگه یکیش بابیش برش چپلق آوردگیش لچ میشه دیگیش که برش چادر آوردگیش لچ میشه دیگه هیچ مشکلات زیاد داریم کرا میدیم بل میدیم دیگه زیاد ضروریت داریم برای شی که می تو دو تا اشتکای این تو معذور است و 6 تا است و 4 تایم صحیح است و 2 تایم معذور است که و یکی دیگه من بوده که 7 دانه بوده که خدا 7 دانه یکی ما مرده است که پایپ معده‌اش بند بوده که و پیسه نبود چیز نبود که تداویش میشد چیز میشد و برای حق رفته که مرده که. ګرانو هیوادوالو، تاسو د خورجانې خبرې واورېدلې. تاسو نه مې دغه هیله ده چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې پلار یې هم یو د پاپړو پولۍ خرڅوي چې د دې د کور ستونزې ډېرې زیاتې دي او دغه کورنۍ یوازې مه پرېږدئ، د دغه غم سره شریکي وکړئ او دغه ماشومان که ګلالي ماشومان نو د مخې هم تاسو دوی سره مرسته وکړئ او دوی یوازې پرې نه دی. خورجانې تاسو یادونه وکړه خاوند مې پولۍ او پاپړ خرڅوي، نو تاسو دغه ماشومان که کله تاسو نه یو جامه وغواړي او کله مریض شي نو تاسو سره پیسې نه ستاسو زړه ته څه دخترای من میگه که کالا نداریم ما نمیریم جای عروسی نمیریم چیز نمیریم باز کالا یکی دیگر برشان میگیرم میپوشانمشان چپلقه یکی دیگر برشان میگیرم خیر ببینیم سایه ما بسیار کتی ما خوب است که دخترای من کالا میده چپلیا میده بس که آمدیم پس برشان میشویم صافی میکنم میده مشانه اشتکای ما که ناجور شد کلینیکا میبر مشانه ده کلینیک ببر ده کلینیک دگه ببر حالا که یک زنک استاد بوده که خیر ببینه او یک ذره میده بر ما که مریض باشه قرض میکنم باز برش پابیش پولی پاپور سودا کد برش جمع میکنم میدمش خیر ببینه خودم کار از اینه میزنه که میکنم. ګرانو هیوادوالو، تاسو د خورجانې خبرې واورېدلې او تاسو باندې یو ځل بیا هم غږ کوم چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او دغه کورنۍ هیره نه کړئ، د دې غم خپل غم وګڼئ. تاسو دغه ماشومان ولیدل چې په سترګو هم معذور دي، دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. د ژوند ډېرې ستونزو سره او مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي، بیا هم تاسو باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. د هدیه خیر بنسټ شمیره د سکرین پر مخ تاسو ته ښکاري، نو دغه شمیرې سره اړیکه ونیسئ او دغه معذورو خویندو سره مرسته وکړئ. ګرانو هیوادوالو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما بصیرې عزیزي تاسو ته وړاندې کړه او د کامرې په برخه کې توریالی ساحل او تر بلې خپرونې چې موږ د ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو په لوی او بخښونکي خدای م سپارو. الله مو مل شه.